الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدي مبارك كتاب التوحيد کی زمونږ د درسونو د سلسله وا او درې درس پکې د الله په توفیق سره مونږ کړیو. په اخرنی درس کې مونږ د کتاب شروع کړو چې پای کې مؤلف رحمه الله اولنی مسله دا راوړه چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله چې انسانان او پیریان پیدا کړی دي نو دای هم د توحید د پاره پیدا کړی. د عبادت مطلب توحید دی. دا مسله تیر شوی درس کې بیان شوی چې د عبادت مطلب دا توحید دی. بل آیت په سره وړو چې الله وی موږ هر امت ته پیغمبر لګلې د دې لپاره چې د یو الله بندګي وکړي او د غیر الله د بندګۍ نه به انکار کوي. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مسلې تفصیل مونږ دلته کړو. به دغه نه بعد آیت راوړو د سورۃ بنی اسرائیل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او ستاره فیصله کړی ده چې بندگی به نه کوي مگر د یو الله. دینم دا واضح شو چې غټ حق د الله په دې بندگانو باندې او د کوم د پاره چې پیدا دي هغه د توحید دی. الله یو ګڼل، یوازې دغه بندگی کول. به دغه نه بعد د قایتونو کې مخ کې وبالوالدین احسانا، مور بلر سره ښه کول، دغه مونږ ته تفصیل کړو. دا ایتونه چې کوم دي د سورۃ بنی اسرائیل له اتلس مسلې تقریبا په دې پوره ایتونه کې چې الله پکې منع کړی دا د شرک نه، منع پکې کړی دا د مور بلر سره د بد کولونه، د بچو د وجلونه، او دغه شان یتیم د مال د خوراک نه، د تکبر نه، او په نه حق باندې څوک وجل دا غینه به کې منع کړي. او ایتونو ابتدام د دقیق نه کیږي چې د الله سره به شریک نه جوړي. په اخر کې هم دقیق ویل کیږي. ان شاء الله دې مسلې تفصیل به مخکې راشي. په دغه ځمانه مونږه درس ختم کړو. دا غینه بعد ان شاء الله چې کوم ایتونه راوړي د مؤلف رحم الله او کوم حدیثونه ناغه به ان شاء الله په دې مبارک درس کې بیانو. دغه نه بعد آیت راوړل په سورۃ النساء کې دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د الله بندگی وکوي، د الله بندگی کوي او د الله سره بس شی نه شریک کوي. دې ځکه دا خبره په تیر شوی درس کې ما بیان کړی و چې لا اله الا الله. لا اله یعنی نشتی معبود په حق باندې، ټول معبودان دي نفي کړو، الا الله به الله د پر ثابته. نو دلته دغه مسله ده واعبد الله، بندگی به کوي د الله، صرف خالص د الله. د الله نه علاوه چې چا بندگی کوي دا غیره به انکار کوي او هغه به نه مانی. بدلته دا خبر ذکر کړی چې ولا تشرکو به شیئا، د الله سره بس شی نه شریک کوي. څه شی دا نکیره ده او په څه شي کې هر شی راغی او هر مخلوق پکې راغی، کاغه پیغمبري، کاغه ملائکو کې، او کاغه ولی الله، او کاغه دنیوي امورو کې څه خبري. نو د دنیا بم د الله سره نه شریک کې. که څوک د تاسو کې چې ولې دنیا د الله سره شریک کیږي، څه چا شریک کړي د دنیا د الله سره، او چې کله د انسان غم او سوچ او فکر صرف د دنیا سره او الله پرې خو دی او دغه بندگی پاتې کړي، نو د دنیا شریک کړه د الله سره. او باغی یو دلیل له په صحیح بخاری کې دا روایت ته چې
تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة باغي کی دادی چې تبادی شي هغه انسان چې د دینار او د درهم بندگی کوي او د کپڑے او د جامې بندگی کوي. نن سبا دي چې خلکو شتي چې هغه د ریال او د روپۍ او د ډالر بندگی کوي. هغه هر څه چې په ریال کې دي، هر څه په روپۍ کې دي، او هر څه په ځمکه او په پټي او په جیداد او په کور کې دي، او هر څه په بچو کې، او هر څه د خزه ده، او هر څه د مزدوری ده. نو دا بندگی ده یو قسمه، دا د دنیا یو قسمه بندگی ده چې تا نه الله یې رکو. او دا خبر ماته اوس تیر شي درس کې بیان کړی و چې کله د الله د بندګۍ نه تختی نو بیا به د الله د یو مخلوق په بندګۍ کې خلی لازم، د شیطان په بندګۍ کې منخلی، د خواهشاتو په بندګۍ کې منخلی، د دنیا په بندګۍ کې منخلی. کله چې الله د بندګۍ نه منډوي او تختی. ځکه حدیث کې دا مرضی دی، حدیث ته تم اشاره کیږي د خبرې چې د چا غم او سوچ او فکر د دنیا سره یې نو جعل الله فقره بین عینیه، الله د غریبی مخې ته کی. د غریبی چې ته مخې ته شي بس بیا دې ټول سوچ او فکر دې دغه دنیا سره شي. دغه دنیا په بندګۍ کې یو قسمه وخري، کته ته څه خبرم کې نو دته مخې ته غریبی راځي، که څه خبرم کې دته مخې ته غریبی راځي. الله عبادت کوه، د ویره کې عبادت کوم د خو غریب کیږم، مزدوری نه ګډه وړه کی، د الله په در کې خرچه ورکا، د خو زه غریب شم. په ځان باندې خرچه وکا، وې دا زه غریب شم. د دې دنیا د بندگان چې کم دي د ډېر ناشنا دي، هغه دنیا په شمنډوي خو دنیا په ځانوم نه لګي. ګوره الله محروم کړي دغه نعمت نه، نو صرف چوکیدارانی د دنیا. الله په دنیا ساتي، الله دې دې حالاتونه مونږه ساتي چې انسان د دنیا چوکیدار شي، بس صرف دغه مال ساتي او پټي ساتي او خوري ساتي، او په اخر کې دغه شان لاړ شي، نه بخپل د دې دنیا نه فائدہ واخلي او اخرت خو دې تله تله. نو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دا بازوی وې د مکی مشرکان خو بل الله سره بوتان شریک کول کنه، ځکه په الله را دک مو خو بوتان نه شریک کوو، مو خو چې د بوتانو ته سجده نه کړي، مو خو ولي الله پسې زو، مو خو قبر لزو، مو خو پیغمبر ته چي وو. نو څنګه ته موږ د مکی د مشرکانو په شان کې؟ جواب دا دی چې الله ولا تشركوا به شيئا د الله نه علاوه چې سدي، پیغمبر د الله نه علاوه نه دی، د ولی الله د الله نه علاوه نه دی، د قبر او درگاه او دربار او ګټه ونه د هر څه د الله نه علاوه دي ګر. او بل دا چې د مکی مشرکانو یوازې د بوتانو عبادت نه دی کړو، نه د ګټو ونو کړي، بلکې هغه کې بعضو د ملائکو عبادت وکاو، بعضو پکې د پیریانو عبادت کړي، بعضو پکې د ابراهیم علی السلام بندگی کوله، هغه ته چغه والی، بعضو اسماعیل علی السلام ته چغه والی. نو دا چا ویلي چې د مکی مشرکانو او دغه مشرکانو صرف د ګټو بندگی کړي؟ دا الله چې په سورۃ المائده کې وایي قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، الله عیسی علیہ السلام ته داخل کو تویل چې زما بندگی کو، زما د مور بندگی کو. نو د عیسی علیہ السلام بندگی شي، عیسی علیہ السلام ګټه ده کوونه ده، ها خو انسان دی، پیغمبر دی، نیک سړی. نو دنن سبا د مشرکان په موږ پسې را سره شي او را شنه بشي شي. ته ما د مکی د مشرک په کې هغه به ګټو ته سجدي لګوي، موږ ګټو ته سجدي نه لګوي. اوس کېږه مو یوازې هغه ګټو ته سجدي نه لګوي، هغه د نیکانو خلکو عبادت هم کړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې کعبه ته دنه ورننه وته د چا تصویر هم پکې ابراهیم علیه السلام دغه په شکل مجسمه جوړه کړو، د شان د اسماعیل علیه السلام بغوی هغه ته به مدد شي، هغه ته به چغه وهلي. نیواز هغه بوتانو ته سجدي نه لګوري چې سړي بوتانو ته سجدي لګوري. بلدا کدی وی چې هغه ګټونه ته سجدي لګولي، ته څنګه نوې بشنه کې؟ نو تا هغه کې په دیم فرق نشته، کداغه مسله ته وبا سودا ولني چې هغه ګټونه ته سجدي لګولي، ته د خور ډيري ته سجدي لګنه څه فرق شو؟ فرق سره
ته خاور ډيري ته ولاړ هغه ګټي ته ولاړ ته خاور ډيري ته ولاړ هغه ونی ته ولاړ یو شی بلکې دا مسله به ان شاء الله موږ لرش په دې درسونو مبارک درسونو کې چې د هغه وخت مشرکان زمنګ د وخت د مشرکانو نسدي هغه غوړه وو هغه زمنګ د وخت د مشرکانو نه غوړه دي پرون مې هغه ویډیو کته هغه پنجاب کې کومه درګه د جنت هغه دروازه چې پکې ده مته کړه گنج بخش ته دته گنج بخش ته دغه دربار کې نو هغه ته بهشتي دروازه وي جنت دروازه ده په دې چې څوک نه نوځي لکه دې چې جنت ته نه نوځي نو باغ یو حل جوړ چې جنت ته نه نوځي به چې کله ته آیتونه روالي د شرک او حدیثونه چې وایي کې شرک نه من راغلي مړوي دا چې ته کافرانو ته بیانوم موږ مسلمانانی وي مسلمانانو په ملک اوسېږي تر ته دا خبرې کې دا کوم کار چې دوی کړه د چې د جنت په دروازه نه نوځي په دنیا کې ځان له جوړ کړي د ابو جهل نو کړي ابو جهل چې د جنت دروازه نه جوړ کړي په مکه کې ابو لهب چې د مکه کې د جنت دروازه نه جوړ کړي دوی جوړ کړي نه ته خنه شو اته خشو که خنه شو هغه ته خشو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وسوره النساء کې شپږ درشه نمبر آیت ته ده به د غیر بدل الله حقوق بیان کړی د انسانانو ګور اولنې حق موږ باندې د الله دی چې هغه د ټولو د حقونو نه مخکې دی ځکه حدیث کې دا راځي چې یو سړی دا وخت پورې مؤمن نشي جوړېدی چې سو پورې د الله سره او د الله د پیغمبر سره د هر چا سره د محبت نه زیات محبت نه کړي نو په موږ باندې اولنې حق هغه د الله سبحانه وتعالى حق دی دا غینه باندې به او بالوالدین احسانا مور پر سره وخکې دا خو موږ سره تیر شو او سورۃ بنی اسرائیل کې کوم آیت چې موږ بیان کړو تیر شو درس کې کوم دغه خبره د الله د حق نه بعد د مور پر حق ذکر شو او سورۃ النساء کې هم د الله د حق نه بعد د چا حق ذکر شو د مور پر حق ذکر شو وبذي القربى واليتامى والمساكين او خبکه د آیت په پوره کو ذکر کوم آیت مؤلف رحم الله راوړی په پوره کو وبذي القربى واليتامى والمساكين او د خپلوانو سره بخکه یتیمانانو سره بکه یتیماغه چاته وی چې د بلوغ نه مخکې پلار مرشي او په مور د مور په مرګ باندې بچي نه یتیم کیږي د پلار په مرګ سره یتیم کیږي وجدار چې د دې ماشوم غټه ذمہواری او د رعایت او د حفاظت د الله نه بدغه د پلار په لاس کې نه د مور په لاس کې مور کور کې دنه د بچي خیر ساتل شي خو چې کومي غټي مسلې دی هغه چاته دي هغه پلار ته دي نو ځکه د پلار په مرګ سره ماشوم یتیم شي یتیمانانو سره بخکه ول مساکین او د مسکینانو سره دا مسلې د دې درس نه دی د آیتونو کې کوم بعض مسلې راشي د ځان له بیان شي تفصیلا خو چونکه د آیت راوړې خپ آیت کې مقصدی خبره ده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء خدایت مون پوره کون دغه ترجمه او مختصر فائدہ والجار ذي القربى والجار الجنوب د گاونډي سره بخک چې ستا په خوا کې ستا د کور په خوا کې کوري گاونډي بیا ذی القربى خپلوانو کې مراتلی شي او لري گاونډي مراتلی شي او ځکه دا خبره ساتي چې گاونډي کله خپلی نو د پتا باندې درې حقونه دي یو د اسلام حق دی چې مسلمان دی دویم حق د خپل ولی دی دریم حق هغه د گاونډي توب دی او چې کله دی پردی نو به دوه حق دي د اسلام او د گاونډي توب او کله چې کافری نو به یو حق ته هغه د گاونډي توب کافر گاونډي سره به مخه کې او دی مسله کې الحمدلله زما تفصیلی بیان شتي غووري د گاونډي حق په گاونډي باندې والصاحب بالجنب او د اړخ د ملګری سره بخک مفسرینو قسمه قسم خبري کړي دي ټولې دي کې داخلي وې د اړخ ملګری چې دغه خزره نو د خزي سره بخک د شند اړخ ملګری چې تاسو سره په سفر کې ملګری نو دم پتا باندې حق دی بلکې دا آیت دي کې د ډېری خبرې راتلې شي چې ستا یو ملګری او غستا خوا کې د اړخ ملګری
او ما ملكت ايمانكم او آغا وینزی او مریان چې تاسو سره د غوي سره بخښه کوي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله مين نه کوي د هر تکبر کوونکی سره مختال او فخور د دوه کې فرق دی چې مختال هغه چاته وي چې داغه پتک کې پناست کې تکبوري او فخور هغه چاته وي چې داغه په وینا کې تکبوري او د الله دوانه نه دی خوښ وینا کې تکبوري سره غټي غټي خبرې کوي منګ دي شي زدي شي زما دي شي متکبر سړي به خپل باندې سوټ کې ډیر منګ زما ز او یو هغه چې رواني متکبري سینې راويستي او دا چې د غریبانو سره دوا سلام نه کوي چاته ګوري نه خلکو ته سپک نظر باندې ګوري نو دې متکبر دی نو که سړی متکبر دی په خبرو کې او که سړی متکبر دی په چال چلن کې د دوه د الله نه دی خوښ د تیر شوی چې کوم د سورۃ بنی اسرائیل غایتو د غایتونو کې مخ کې الله سبحانه وتعالى بدا یو ناشنا خبره کړې او کې دا ویلي ولا تمشي في الارض مرحا انسان مگر زما په دې زمکه باندې په تکبر سره انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تندا زمکه په قدمونو سره شلولې شي او نه زما دي غرون نه دنګې دي شي یو انسان هم دي سینې چې د زمکه شلولې په قدمونو باندې او نه دي څوک شتي چې دنګ شوی د غرونو نه نو به تکبر دي شي دا غینه بعد مؤلف رحمه الله آیت راوړی دی سورة الانعام کې د آیتونه الله وی قل تعالوا او پیغمبر دې خلکو ته چې راشي تعالوا لکه مونږ چې تعام ټکی شو تعال راشه دا ته فائدې لپاره ذکر کوم نور کله عربی د جبې د مسلې د بګیم تفصیلا ورزو به خبر ډیر وګد شي خو تعالوا سمت دراشه دي کې تعالوا د علونا غسته شي د چتیدونه یعنی مطلب راشه روچت شه ما سره یو شان شي چې خبره راته وکما قل تعالوا اي پیغمبر هو دې خلقو راشي صد لپاره اتل ما حرم ربكم عليكم چې بیان کما هغه ستاسو ته چې الله پتا سو باندې حرام کړی سورۃ الانعام تفسیر هم کړه تاسو ورېدلې په سورۃ الانعام کې الله د مشرکانو هغه حالت بیان کړی دي چې دوی د ځان نشینه حرام کړی د ځان نه ساروي حرام کړی الله بیردو کو چې پیغمبر ته دوی ته وای راشي هغه حقيقي شینه ووري چې کوم الله حرام کړی دا تاسو د ځان نه حرام کړی اولنی خبره چې ذکر کړی ده الله تشرکو به شیئا د الله سره سشی نه شریک کوي سشی تمقه مسله کوم چې د مخکینی آیت کې نو د انسانانو د پیدایش مقصد او اصل وجه په دنیا کې زمنګ د راتګ او د وجود هغه خالص د الله بندگی کول ولنی مسله الله تشرکو به شیء شریک بل الله سره نه جوړه نه په بچای کې نه په نومونو او صفاتو کې نه په عبادت کې نه په ربوبیت کې په شي کې بل الله سره شریک نه جوړه یک یوازې دی قل هو الله احد الله یوازې دی یو دی الله الصمد به دې زور ته وګوره چې یو دی یوازې دی خو بیا به نیاز دی چاته ضرورت نشته بیا به نیاز دی چاته ضرورت نشته او مخلوق هغه ته ضرورت لري الله چاته ضرورت نه لري مخلوق ضرورت لري الله تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا او د مور پر سره وخه کوي د مور پر سره بد کول د الله حرام کړي سبحان الله د درې مېت ته تاسو اوري چې الله د حق نه بد کوم حق ذکر کړي د مور پر حق ذکر کړي ولا تقتلوا اولادكم
او نه به وجنی بچی خپل من املاق د غریبۍ د لاسه. والدین چې کوم دي دا خو اصول دي بر دي، اصول دي ته وي چې نیته راغلی، او فروع هغه ته وي چې تا نه راغلی. نو فروع کې څوک راځي؟ بچی راځي. اصول کې څوک دي؟ مور پلار او برزه، ټول اصول دي. نو چې د بر خلکو حق بیان شو، اوس د غلاندینو حق بیانوي، وی دوی به نه وجني د غریبۍ د لاسه. نحن نرزقكم وإياهم، موږ رزق درکو تاسو له او دوی له به هم ورکو. نو چې تاسو رزق درکولی شو، تاسو بچو له به هم ورکو. د غریبۍ د لاسه بچی وجل دا په دوه قسمه دي. یا بچی وجل دي چې هغه پیدا شي او ته مړ کې ولیاذ بالله، او یا بالکل بچی بندول د غریبۍ د لاسه دام د بچو وجل دي. نو رزق د انسانانو د په الله باندې دی، رزق د انسانانو د په الله دی. من املاق نبه وجنی بچی خپل د غریبۍ د لاسه، منګ رزق درکو تاسو ته وغوی ته. ولا تقربوا الفواحش، او نبه نږدې کېږي فحش کارونو ته. فحش کارونو ته نږدې کېدل الله حرام کړي. ګوره داسې نه دي ویلي چې فحش کارونه به نه کوئ، وی فحش کارونو ته به نه نږدې کېږي، هغه لار به بالکل بندې. اوس پردۍ زنانه ته کته حرام دي. ولې حرام دي؟ زنا ته دي رسي، لاره بند کړ. هغه هلک ته چې ګیره و برېتې نه راغلي، د هغه سره پالتو ګپ شپ لګول، هغه ته بغیر ضرورت کته دم ناروا دي. ولې؟ لار فحاشۍ ته روانه ده، نو لارې بنده کړه. دغه شان پردی زنانه سره لاس ملا وهل، پردی زنانه سره بغیر ضرورت خبرې کول من دي. ولې من دي؟ ځکه چې دا فحاشۍ ته رسین الله سبحانه وتعالی غلاري بندي کړوي، نږدې کېږي بنه پاتې لا کولې خو ډېره غټه ګناه ده. ما ظهر منها وما بطن، کاغه ښکاره ګناه ده فحاشي ده، او کاغه پټه فحاشي ده. ښکاره فحاشي خو واضحه ده، لکه زنا کول والعیاذ بالله. پټه فحاشي ده شو چې یو سړی په موبایل کې څه تصویران ګوري، یا پردو زنانو سره رابطې کوي، یا فلمونه ګوري، یا سندرې ګوري، دا پټه فحاشي شو. الله ښکاره فحاشي ده که پټه ده، دینه بزان لري ساتي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او نبو وجنی یو نفس چې الله حرام کړی دغه وجل مگر په حق سره، په نه حق به څوک نه مړ کی. او په دې باره کې الحمدلله زما تفصیلی درسونه شتي هغه واوري. خو حق څه ته وي نه به وجنی مگر په حق سره، یعنی حق سره مطلب چې شریعت ته د وجلو اجازه ورکړي. او هغه حدیث کې راځي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، حدیث ته په صحیح بخاری کې شتي چې د مسلمان وینه نه حلاليږي الا باحدى ثلاث، مگر په دریو خبرو سره. النفس بالنفس، یو سړی راولګېدو بل سړی مړ کو قصدن عمدن، دنه قصاص غسته کی، او ځدی سړی وجل سړي جایز دي. والثيب الزاني، هغه زناکار چې واده کړي. والتارك لدينه المفارق للجماعه، او چې مرتد شي د اسلام نه ووري والعياذ بالله. د درې کسان د درې قسم خلک وجل شي کني شي، وجل شي تور ټوپک راواله به توجنه. دا کار زمو ستاري نه، دا کار د وخت د حکومت ته، د خلیفہ دی، د مسلمانانو د مشر دی، د قاضي دی، د مشرانو دی، زمو ستا کار نه دی. عوام خلا پریدا بعض کم علم مليان په دې خبرو نه رسیدلی. نو حدیث په بیان کې مړ وجنه وي، پیغمبر ویني چې دا وجل جایز شو. صحیح ده، پیغمبر ویلي چې وجل جایز شو، خو دا وجل د چا کار دی؟ د رسول سلام په زمانه کې زنا شوی د حد په قائم شوی د چا حد قائم کړی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم قائم کړی.
غلا شوی د لاس پرې شوی د چا پرې کړي رسول سلام پرې کړي او کدا دې شهر سره دا کار کولای شي بس مزيدي په سړي باندې بهتان لګوا چې دا زیناکار او ما مړ کو د پلانې مرتد شه او ما مړ کو او پلانې چې دا بلکې سی وجل او ما مړ کو نه دا د عوامو کار نه دی دا د مشرانو کار دی چې هغه وجل شي ذالکم وصاکم به الله تاسو ته دې کار باندې وصیت کوي لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ سورۃ الانعام کې دا آیت ته نو په دې اولنی آیت کې دی 15 وصیتونه زما یو بیان د لازم به ووري او به ګوري و به ووري لس وصیتونه د الله له طرف نه ام دا آیتونه ما شرح کړی خ تفصیلا به دې بس کوم آیت ته به کې دی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن په دې اولنی آیت کې 15 وصیتونه شو د الله توحید به منی شرک بنه کې یو مور پر سره بخه کې دوا بچي بنو جن غریبۍ د لاسدري سلورم فحش کارون ته باندې نږدې کیږي پینځم پنا حق بسوک نه وجني اوس دې بل آیت کې ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن او نه بنږدې کیږي د یتیم مال ته مگر په خطرې سره خطرې څه وي چې د دې مال فائدہ بکی د دې یتیم فائدہ بکی ټول مال ډېرې په دې طریقې سره نږدې کېدې شي نور دین علاوه به نه نږدې کېږي حتی یبلغ اشده تر دې چې د بالغ شي او خيار شي دا وخت پورې به مال د یتیم د ځان سره ساتي خو ګوتې مته وبکینه وي الا دا ک نیت د مال د ډېرول وي چې د یتیم ته فائدہ ورسي به صحیح ده او اوفوا الكيل والميزان او چې کله سشي تلی ناب تول کوي نو پاغي کې به کمی زیاتې نه کوي او اوفوا الكيل والميزان دې ځکه الله سبحانه وتعالى په دې ایت کې دویم وصیت دا وکړو بالقسط عدل او په انصاف سره لا نكلف نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې موږ دومره بوجي دي څومره چې وچته ولې شي د دې جواب به مال سوک راکړي چې الله وی ناب تول کې کمی زیاته مکوي ناب تول په عدل او انصاف سره کوي بیا وی په نفس باندې دومره بوجي دي څومره وچته ولې شي دې خبرې دغه سره سکار ناب تول کې به کمی زیاته نه کوي خدای نه ممکن دی چې سړی دی ټول ژوند تیر کی او د دنه څخه کمی زیاته ونه شي انسان دی بیا هم کمزور دی نه الله وی خیر دی کله نه په هي کې د نس کمی زیاته وشي او تاسو مقصد دغه نه نو موږ په یو نفس باندې دومره بوجي کېدو څومره چې چته ولې شي و اذا قلتم فعدلوا او چې کله وینا کوي نو د عدل وینا به کوي حدیث کې دا ونی چې لا نکلف نفسا الا وسعها ولی ځکه چې د عدل وینا د هر چا په وس کې ده دغه ته نشي خطا کېږي یو ځکه دی ظلم کو حق د ښکار نه کو به دی خطا شومره پوه نه شوم نه دي شي نشي کېدی نشي کېدی ځکه چې په وینا کې عدل د آسان کار دی په نسبت عدل په نابطول کې اګران کار دی او دا سره د آسان دی دلته دا خبره ونه کړه واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى اگر کدا مخامخ سره په خپلوانو کې خو خبره به عدل کې د په حق خبر رسی او کنه رسی خو ته به عدل او انصاف کې خصوصا د بیماری په پښتنو کې ډیره زیاته ده ډیر کم په دې پښتنو کې ته ملاوي شي دا زه په دې بخبه کېږي نو د حقیقت بیانوم ډیر کم برته به کې ملاوي شي چې هغه عدل او حق خبره کوي کله مخامخ ته خپلوان کینو به خو عدل لار دړي وړي شو ملګری چې کینو فیصله ته یو طرف ته د ملګری بل طرف ته عام سړی د دې ملګری سیړ بالی د قام قبيله کس ته کینو د دغه قام قبيله کس سیړ بالی او دې مؤمنان به تدې لګ ملوي شي چې هغه ته مخامخ دوه کسان کینو یو طرف ته پلاری بل طرف ته دشمنی او فیصله کوي او حق د دشمن رسی نو فیصله هم دغه دشمن په حق کې کوي د مؤمنان به تدې لګ ملاوي نور دغه ته ګوري چې د کم یو سره زما په جنګلو ده د کم یو سره زما رابطه ده کم یو زما خپل
سرشته بلټي سلار بلټي بیا خبره تورات وکي وبعهد الله اوفو او لوز چې کوم تاسو د الله سره کړی د هغه به پوره کوي هغه لوز د څه دی ها کوم لوز دی چې بندگی به صرف د الله کی دا لوز به پوره کوي نو په دې آیت کې سلور وصیتونه شو هغه ولني کې سو پینځه دي کې سلور یتیم مال به نه خوري په نه حق او په ناب طول کې به عدل او انصاف کې چې خبره کینو عدل او حق به او سلورم ده چې د الله سره چې کوم لوز کړي به پوره کړي بیا په دې دریم آیت کې الله سبحانه و تعالی دا وصیتونه ختم کړو په یو اهم وصیت سره وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه او یقینا د لار زمانه غلار د بده بس روان شي لار د الله سره لار ده نی غلار ده او لار د پیغمبر نی غلار ده سوال د ته بزله کې دا راځي چې په سوره فاتحه کې موږ وایو صراط الذين انعمت عليهم لار د نیکانو خلق دلته وی لار د الله نو دا لار د الله د کلار د نیکانو خلقو ده لار د الله ده په دې اعتبار سره چې رسی الله ته او تاسو ټول د جوابونه صحیح جوابونه بارک الله فیکم او دویم لار د مؤمنانو ده په اعتبار د دې چې د مؤمنان په لار روان دي نو دې کې څه ټکراو نشته کې سره چې لار د الله مته لار د لار ته الله ته رسي لار د مؤمنانو یعنی هغه لار چې مؤمنان په روان دي د الله طرف ته مستقیمه لو د نه غلار په دې باندې موږ تفصیل کړي اخو وضاحت هم کړي چې کوم لار الله ته رسي د نه غلار ده او معمولی چې نه غلار نه اخو د خو کېږي نو جهنم ته به گزارل کېږي ولیا بالله د دې دې مثال له الله د لاري لکه حدیث کې درځي چې د قیامت پر ورځ کله پولیس سیرات ولګي نو پولیس سیرات به د ویختنه زیات نری د توري نه به تیری او د دې په غاړه باندې حدیث کې درځي کونډي وي د وسپنی او دا کونډي به د انسانان رانیسی راوزاری وکړه جهنم ته تخشن نه غلار ده تل الله ته خو په خې طرف په ګس طرف باندې شیطانان دي په خې طرف په ګس طرف باندې هغه خلک دي چې تا نه پوری دي نه غلارت نو څوک برته یو سوي څوک برته بل سوي تابه د حق نه اړي فاتبعوه روان شي بديل عربسي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله او نبزي بديرو لارو پس ګور لار د الله یو ده لار د قران او حديث یو ده لار د مؤمنانو یو ده ولا تتبعوا السبل او بديرو لارو پس بنځي نو حق یوي باطل ډيري حق سي یوي د دې جن ثابتي دا آیت چې الله سبحانه وتعالى په د وصیت ختم کړي ولا تتبعوا السبل بديرو لارو پس بنځي او حديث کې دا راځي امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمذي او نور محدثين راوړي چې ستفترق هذه الامه الى 73 فرقه ودي امت کې بسو فرقې جوړي دریو یا فرقې به جوړي دریو یا كلها في النار طول بجهنم تشي الا واحده سوى ديوين وګوره حق یو دی نه غلار یو ده هغه دوه یا لاري هغه ټولي ګډي وډي دي دوه یا لاري ګډي وډي دي یو لار هغه ډایرک الله ترسي اکثر عوام دا وای زب څنګه معلوموم چې زب کوم لار باندې هغه دوه یا کیما کبه دي که هغه لار باندې کوم چې بسیده رسی جنت ته نو زب څنګه معلوموم جواب دا غیداري چې صحابه کرامو دا ته پوښتنه کړو چې یا رسول الله دا سوق دي دا یو فرقه کمره ناغول لن جواب ورکو ما انا عليه واصحابي وکملار چې زرواني موږ صحابه کرام خو ځان ته وګوره تر چا په لار رواني ست ټول ناس ته پاسته عبادت د پیغمبر په طریقه دی او کنه دي د صحابه کرام په منهج ته رواني او کنه دینه به ته د اندازه ولګي چې ته د کوم سره الله سبحانه تعالی موږ د حق پر رسول سره ملګری کی
ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. الله دا وصیتونه می دې لپاره وکړو چې تاسو نه تقوا دار جوړ شي. نو په دې اولنی باب کې سو آیتونه بیان شو. سلور دې سلور آیتونه نه دا خبر مؤلف رحم الله ثابتول واړي چې د انسانانو د پیدایش مقصد سره هغه توحید دی او اصل مسلم د توحید ده. دا غینه باندې حدیث راوړل. وقال ابن مسعود رضی الله عنه، عبد الله بن مسعود وی، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مشهور صحابي دی او فقيه صحابي دی، په صحابه کرامو کې پوهه صحابي، خصوصا دا چې قران وته ډیر مزیدار یاد او ډیر ښکلی قران به وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی که څوک دسی قران ویل غواړي لکه څنګه چې جبرئیل علیه السلام په ما پسې راوړی دی، نو هغه د عبد الله بن مسعود نه قران یې زده کی او الله ول فقه ورکړي و په دین باندې پوهه. وجه دا و چې د اکثر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ودته ویل کیږي صاحب السواک والنعلین، مسواک والا او پیزار والا. نو د پیغمبر مسواک او پیزار با اکثر د سره وو. چته رسول صلی الله علیه وسلم پیزار به وښنه، پیزار به د ځان سره نیولی، مسواک به د سره رسول صلی الله علیه وسلم او دسلتو چاردام به کو د بوله مسواک ورکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډیر مهینو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دره تلاوت دومره خوخو چې دته یو ورځ وی ته د قران وایي چې زه واورم، لیکن نازل شی باغ باندې د قران تلاوت ډیر خوخ. دا غوچت صحابي دی، د بدن کمزور او ځکه یو پیر په ونه د ونی په شاخ یا په خاخ باندې ناسو او سیلې وړق دای سره د پندې ښکار شو چې هغه ډیر نری و. نو بازو ملګرو وخندل د دې پندې پورې. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی اتعجبون من ساقی، تاسو کې سره د دې پندې په تعجب کې چولې د دې د پندې باغ الله می دي قسم وی چې زرا لګلم د قیامت په ورځ په تل کې د جبل احد نم درنه ده. مدینه کې چې کوم غر دی دا ایمانی زور پکاري، اصل طاقت سره هغه ایمانی طاقت. یوځ بدیم کار نه کیږي چې ته بدن دی غټته او ځان ته ګوري ځان نه تمه پیدا شي ده. نه، اصل طاقت هغه سره هغه د ایمان طاقت دی. د ایمان په طاقت باندې سره درنیږي او د ګناوونو سره او د الله د نافرمانی سره انسان سپکیږي، رسوا کیږي، ذلیل کیږي. بیا به کې دې پته نه لګي چې مالی دی او بچی دی او خیسته دی او بدن غټ دی او نسب دی، نه، چې الله نافرمانی کوله دی به ذلیل. الله دې ذلت نه موږ ساتي. وی چې من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، کڅوک دې ته کته غواړي هغه وصیت ته کڅوک کته غواړي کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی او بیا په مهر وهلې دي. ځکه اولنی مسله عبد الله بن مسعود نوم واغستو، من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم. نو دي جن ثابت شو چې د پیغمبر نوم دي شغسته جایز دي. الله چې کوم منع کړی ده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هغه مطلب چې پیغمبر ته دي आवाज مکوا یا محمد دي چې دا به د بیا اوس کوم چې د تذکره کو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم واغستو، نو بده کې سحرج نشته. و یاغه وصیت چې پیغمبر کړی دی به په مهر وهله دي، چې وصیت نشته چې پیغمبر په مهر وهله. خدای اوسو آیتونه ویل غواړي، وې دا آیتونه دي چې ځان سره یاد کړه کې د پیغمبر وصیت چې هغه په مهر وهله. نور دي چې وصیت نشته چې اخري ژوند کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلیکل کړي او به په مهر وهله. ها اخري وخت کې چې کله بیمارو سکسان وته ویلو یا رسول الله لیکلو کا، یعنی موږ ته څه ولیک. پای کې صحابه کرام په منځ کې اختلاف راغی.
نو بازو دا وی چې پیغمبر بیمار دی لیکلو ته څه ضرورت ته قران او حدیث دي کړي دغه وصیت دی د پیغمبر بازو چې لیکل دي که وازونه چت شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول وست شیعاګان وی پیغمبر پرې نه خو لیکلو ته ځکه چې هغه د لیکل چې علی رضی الله عنه خلیفہ چې سره باطل ثابتې لري پر اساس نه کوي دغه لیکل ته چې دوی ته ویل شي تاسو وحی شو هغه لیکل نه دي حدیث کې د شیعه راټینګ په سبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه لیکل چې علی رضی الله عنه خلیفہ زمانه بعد وی لیکل وی نه لیکل او ته چوي چې دی لیکل و دې ځکه راټینګ سید او موږ تاسو سره منو چې هغه د لیکل وی لیکل وی نه لیکل نو ته چوي چې دی لیکل ته په ټیم کې وی تاسو سره مشوره کړې و وې دا ټول کار ولیاذ بالله د عمر ابن خطاب په ټیم کې دا خبره کړې و صحیح ده او صحیح سند سره هغه ویلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار دي قران او حدیث دي کړه دوی وګوره د عمر رضی الله عنه دشمنی ته د علی سره چې هغه وصیت لیکو پیغمبر نو د بمنه کو وی بیمار دي دته حدیث القرطاس دا ډیر مشهور شبهه ده شیعاګان چې ول عمر رضی الله عنه پیغمبر منه نبی به جواب دي سي کې اولنه کومه د ذکر کوي سی لیکل وی دی لیکل چې دی لیکل نبی ته چوي چې دی لیکل هغه ویني لیکل بل به ته داوي په صحیح حدیث کې دا ثابت دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اخرنی ورځو کې دا خبره کړې و عائشه رضی الله عنها ته او نور صحابه کرامو ته وی راولې یو پانه چې ولي کم چې زمانه بعد ابوبکر خلیفہ دا صحیح ثابت دي نو پیغمبر خو سونه لیکل او کلی کله نوم دی لیکل خپلته صحابه کرامو منځ کې اختلاف راغی بل مسله کدا مسله دومره اهمه وي چې دین په کم پاتې کیږي نقصان نو ترسي نو بیا پیغمبر دا خبر دغه کسانو د لاس نه پرې خو د کوم وی چې پیغمبر بیمار دی هغه بیا ویلې وي چې زه بیماری مخ راوړی بیا م راوړی ځکه چې دا مسله کزه ونلی کوم نو دین ته نقصان رسي نو چې پیغمبر ونلی کله پوه شو چې دا مسله دومره اهمه نه ده دا مسله ثابته ده قران او حدیث کې نه ته ګورئ بلدا چې رسول صلی الله حدیث کې ویلي خوازیه وی دوه شینه تاسو کې پرېدمه او غسلی کتاب الله او سنتي د الله کتاب او زما طریقه دا مضبوط راونی سي کړ نو دې څه وصیت پیغمبر نه کړي التي عليها خاتمه التي عليها خاتمه هغه چې د پیغمبر مهر په د رسول صلی الله علیه وسلم مهر وجه دا غیدا او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د بچایانو ته مشرانو ته خطونه لیکل نو دا غوډه طریقو چې خط به ولیکو نو به مهر او تصدیق به وکړو د پلاني طرف نه د رسول صلی الله علیه وسلم خونو او دستخط غنی شو کوله نو به یو ګوتې جوړ کړو په ګوتې کې د نه مهر او په اي کې لیکلو الله رسول محمد یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ګوتې به دغه پانه باندې ولګول نه دا به مهر شو وی که څوک هغه وصیت ته کته غواړي عبد الله ابن مسعود وی فليقرأ قوله تعالى نديري دغه ایتونه وی قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ایتونه اوس مونږ وی کنه سورۃ الانعام ایتونه چې راشي زه تاسو ته ول ما غس چې هغه پتا سو باندې حرام دي اله قوله وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه غایتونه منګوي عبد الله بن مسعود سوې سبحان الله صحابه کرامو دې پوهیت وصیت کته غواړي هر څړي شوق پیدا هي چې دا کوم وصیت چې پیغمبر کړه وې دا غایتونه کې دا پیغمبر وصیت دا وصیت چې پیغمبر کړه دې په دې باندې عمل کوي چې بندگی به یوازې د الله کې او بیا غنوري مسلې دا حدیث کوم دینو امام ترمذی رحم الله راوړل او امام طبرانی رحم الله راوړل دا غینه بعد حدیث ته او دا په دې باب کې اخرنه حدیث ته وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل وی معاذ بن جبل د ډېر اوچت صحابي او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی زما په امت کې چې په حلال او په حرام باندې ډېر خپ ویږي معاذ بن جبل دی
او یو حدیث کې دام راځي د شرف ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روانو رسول الله ته یا معاذ هغه یا رسول الله حاضر لبیک وجتا سره ډیر محبت کو نو معاذ بن جبل رضی الله عنه چې كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سورم په خر باندې فقال لي نماتوي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد تدري بتشتيج الله سحق بندگانو باندې وما حق العباد على الله او سحق دې د بندگانو په الله باندې تدري بتشتيج وما وتي چې الله ورسوله اعلم الله د الله رسول ته پته یو حدیث کې دي سي راځي یو روایت کې دي سي دي چې رسول الله سلام دا سوال وکړو بیا غلی شو بیا په سفر باندې روان بیا وته معاذ حق د معلوم دي د الله وبندگانو باندې مې چې الله ورسوله عاد بیا روان شو بیا وته بدریم پیروي نو بیا ول جواب ورکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې د صحابه کرامو د شوق پیدا کولو لپاره به یو سوال وکړو جواب به ول زر نه ورکړو ویتا ته پدره چې د الله سره حق دی په بندگانو باندې او د بندگانو سره حق دی په الله باندې دلته فائدې ده ساتي چې د الله حق په موږ باندې دا واجب دی زمونږ حق په الله باندې دا موږ نه دی واجب کړي الله په ځان واجب کړي نور چا کې دومره زور نشته چې په الله باندې څه شی واجب کی آیت کې الله وی کنه كتب ربكم على نفسه الرحمه الله په ځان باندې دا خبره لازم کړی دا چې زما مهرباني د معامله کوم او د شفقت الله په ځان لازم کړی خو چا خو بلا لازم کړی وی پیغمبر ماته وی چې حق الله علی العباد حق د الله په بندگانو باندې دا دی ته کولو کې دې لپاره د حدیث راوړی د دې لپاره حدیث راوړی دې کولو حق الله على العباد حق د الله په بندگانو دا دی ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا چې د الله عبادت وکړي خالص او د غسر بس شي نه شریک کوي د الله حق ته په باندې ولا يشركوا به شيئا عبادت کې وسره شي نه شریک یو د شي د مسلمان سره مخ کې تیر شو وحق العباد على الله او حق د بندگانو په الله دا دی دې ته وکړي دې خوشاله بشي الله يعذب من لا يشرك به شيئا چې عذاب بنور کوي هغه انسان ته چې څوک سره شریک نه جوړي دلته د فائدې د ساتي عذاب بنور کوي مطلب دا نه دی چې بالکل به عذاب نه ور کوي خو مطلب دلته دا دی چې عذاب بوله همیشه نه ور کوي ولې دې خبره مونږ وکړو وجه دا ده اوس یو سړی د موحد دی د الله سره د سره شرک نه دی کړی خو ګناونه ډیر دي د ګناونو د لاسه جهنم ته دخل الله عذاب ورکو نو څنګه دلته حدیث کې ویل شو چې دې سړی ته عذاب نه ملوي ها همیشه بنی په عذاب کې روزي وسوخ بعد کم عذاب چې الله مقرر کړي خو لازم بروزي او جنت ته وځي معاذ بن جبل یا رسول الله افلا ابشر الناس خلقو د زیر ورنکم رسول صلی الله علیه وسلم لا تبشرهم ما د خلقو د خبر مکه فیتکلوا بیا بدړي ولګي اخرجاه فی الصحیحین دا حدیث په صحیحینو کې دی حدیث کې ډېری مسلې د خدای مخ کې چې مؤلف رحم الله کوي مسلې ذکر کړي بای کې به بیان کوي ان شاء الله ماته اوس په تیر شي درس کې ویلو چې د مؤلف رحم الله دا طریقه ده چې اول آیت راوړي به سره وړي حدیث راوړي او باب کې بیا دا غینه مسائل راو باسي نو دغه مسلې په تادی سره وایو مؤلف رحم الله فيه مسائل و اذا سمره حدیثونه چې تیر شو سمره آیتونه چې تیر شو د دین یو څو مسلې راوته وګوته کېده اولنی مسله الحکمه فی خلق الجن والانس حکمت سده چې ولید پیریانو انسانان پیدا شوی ولې پیدا شوی الله د توحید د پر واضح شو دویمه مسله دا راوته ان العباده هي التوحید چې عبادت هم توحید ته ویل کی عبادت څه ته ویل کی
توحید ته ویل کی. درېمه مسله انه من لم یأتی به، چا چې د توحید باندې عمل ونکو، لم یعبد الله، د خود سره د الله بندگی ونه کړه. دا فائدہ د کوم ځای نه واغسته؟ وی ففيه معنى قوله ولا انتم عابدون ما اعبد. عبادت خو مشرکان هم کړي. یعنی پیغمبر ته الله سو وی دوی ته وایي چې زه د هغه څه بندگی نه کوم چې تاسو ورله بندگی کوئ. یعنی بندگی هغه کړي ده، بیا ولې هغه د بندگی باطل ده؟ د غیر الله کړي، توحید پکې نه و. موږ دا مسله بیانول د دویمه چې توحید بندگی اصل توحید ته وي، د دوی د بندگی باطل په دې چې توحید پکې نه و. یو سړی راولګي سحر نه د ماخامه پورې منځونه او جهادونه او زکاتونه او روجې او صدقې او اذکار او توحید پکې نشتی، د الله بندگی کړي ده؟ نه ده کړي. او بنیادی مسئله پر خو دې چې د الله بندگی کړي. مؤلف رحم الله دا موي چې لأن الخصومه فيه وي جنگ ټول دغه مسله کې روان دي توحید کې. څومره چې پیغمبران راغلي هم د دې لپاره راغلي. نو وی سلورمه مسله ده الحکمه فی ارسال الرسل. سلورمه مسله ده ثابت شوه د دې آیتونو نه چې پیغمبران الله ولې را لېږلي دي. چې توحید د پاره چې کیوازي بندگی بدل الله کی. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. دا د پیغمبرانو در لګلو مقصد. پنځمه مسله ان الرساله عمت كل امه، چې هر امت کې پیغمبران راغلي. دم د آیت نه ثابت کړی دی ولقد بعثنا في كل امه رسولا. یو امت د سینې د تیر شوی چې بای کې پیغمبران نه راغلي. شپږمه مسله ان دین الانبیاء واحد. د پیغمبرانو دین څه دی؟ یو دی. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله کوم پیغمبر چې مالګره موت دا ویلي چې د خلکو ته وایي چې د غیر الله بندگی بنه کوي، صرف په الله بندگی کوي. دسی کې دی شي چې بعض احکامو کې اختلاف راشي، د عبادت په طریقه کې اختلاف راشي، خود دین په اصول کې اختلاف دراشي. دا څوک نشي ثابتولای چې یو پیغمبر د خپل امت ته د شرک اجازه ورکړي. دسی کې دی شي نشي، خو دسی کې دی شي چې د منځ طریقه زمونږ د جدای او د غوغه جدای د کې دی شي. دین نه مراد دلته اصل بنیاد دی. نو بنیاد د ټولو څه دی؟ هغه یو دی. او حدیث کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وی من ټول پیغمبران رونه یو، پلارم یو دی میاندیم جدا دی. پلار یو دی مطلب یعنی اصل دین هغه یو دی توحید. میاندی جدا دی کې دي چې احکامو کې فرق هغه راشي، خو نور د پیغمبرانو دین ټول یو دی. السابعه وما مسلوي داشوا المسألة الكبيرة وغټه مسله بکی دا ان عبادة الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت. دا مسله مونږ بیان کړی و چې دا هغه وخت پورې ته توحید نشي منلای چې سو پورې دی د غیر الله د عبادت نه انکار نه کړي. نو دا غټه مسله ده په دې کې. مې دې څه وضاحت کړو چې یو سړی الله منی د الله بندگی کوي، خدا وی د قبرونو د چې پراته دي کوم ثبت نه کوي. قبرونو ولم سوکتی پیغمبرانو ته چې غوالم ځکه چې پیغمبران دي. دا سره موحد دی نه دی موحد، لازم انکار کې د طاغوت نه. اتمه مسله به کوي دا ده ان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. طاغوت هر هغه چاته ویل کیږي چې د الله نه علاوه بندگی وشي. خمون به یو شرط لګول او توصیات دي چې د الله نه علاوه بندگی وشي او څه چې هغه په راضي او هغه په راضي نو د طاغوت دی. لکه د الله نه علاوه خو د عیسی علی السلام بندگی هم شوی، خو عیسی علی السلام غواړي نه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بندگی هم شوی د الله نه علاوه، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو نه غواړي کنه، نو د طاغوت نشو. نه هم مسله
وی دغه درې آیتونه چې په سورۃ الانعام کې دي د دې غټ اهمیت وي د سلفو په نس وفيها 10 مسائل وی دغه لس وصیتونه ډېر اهم دي په سورۃ الانعام کې چې اولها النهي عن الشرك او یولنې وصیت پکې سو چې شرک ونه کوي دغه تفصیل مخکې تیر شو لږ سات مخکې لسمه مسله پکې دا شو وی د سورۃ الاسراء د آیتونه ډېر ناشنا آیتونه دي وفيها 18 مسأله او بای کې تلس مسلې دي مته استمخ کې وی درس واوله کې چې شروع کیږي د سنه لا تجعل مع الله الها اخر د الله سره بل اله نه یوځي کې فتقعد مذموما مخذولا بيده وقضى ربك الا تعبدوا سوره بني اسرائيل ختمي کې د تلس مسلې په سبان دي ولا تجعل مع الله الها اخر نشروع د دین او شو چې د غیر الله بندگی ونه کې د الله سره بسوک نه شریک کې اختتام په دی باندې وشو چې الله سره بسوک نه شریک کې نو دغه شان اے موحده جن بشورو کې په دی باندې چې عبادت یې کې واجب د الله او ختمه به په دی باندې چې عبادت یې کې واجب د الله کله چې دغه اتلس مسلې بیان شي نو په اخره کې به الله دام ویلي ذالک مما وحى الیک ربک من الحکمه د حکمت خبرې دي چې الله تاسو ته بیان کړي یو لسمه مسله آیت سورة النساء وإذا سورة النساء دا آیت چی ده تسمى آیت الحقوق العشرة بدی که لس حقنا اللہ بیان کری لس وعبد الله ولا تشركوا به شيئا غایت وستیر شو تیر نشو ذهن کې مرضی نو دې کې لس حقونه دي خو الله به اولنې خپل حق ذکر کړي چې هغه توحید دولسمه مسله اشاره هغه وصیت چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې کړی او موږ سره مسلمان کې تیر شو چې د دې وصیت پیغمبر ها والله اسنه لیکلو نه کړی خدای عبد الله بن مسعود مراد دی چې د آیتونه په دغه پیغمبر نازل شوی دی او هغه موږ ته ویلي چې په قران باندې عمل کوي خدای دغه طرف نو وصیت شو کنه ها دولسمه دیارلسمه مسله وې د دینه د واضح شو چې د الله حق په موږ باندې څه دی هغه څه دی د الله حق په موږ څه دی توحید سوال لسمه مسله او دا واضح شو چې کله بندگان د الله حق ادا کړي نو د دوی بیا په الله باندې څه حق دی هغه څه دی الله بول عذاب نه ورکي بل لسمه مسله وې دا مسله ډیرو صحابه کرامو ته نو معلومه دا کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته وخوا دلیل به سجدي ته نو معلومه هغه وی زه ویم یا رسول الله رسول مې وای نو کډیرو ته معلومه وای نبی باغ نه ویلې معاذ بن جبل ته چې مې وایا سوال دلته زړه کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله منکو معاذ بن جبل نبی ولې هغه خبره مونږ ته بیان کړه حدیث خو بیان شو کنه جواب داري چې کله هغه وفات کېدو نو په اخري عمر کې دا خبرو کړ دي د پاره چې د علم پټ پاتې نشي او بل دا چې پیغمبر دې سینه دې منع کړي چې بالکل به چاته نه هو سي چاته مو وای وسی چاته مو وای شپارسو مسله جواز کتمان العلم للمصلحه کله یو علم پټول شي د مصلحت لپاره یو سړی ته مسله معلومه ده خو مې بیانو د سره لپاره مصلحت لپاره نور خو حدیث کې دراغلي دي چې څوک علم پټي الله ول سخ عذاب ورکي خدای ته مستثنا شو چې کله نه کله بعض مسلې پټول سدي جایز دي لکه دا مسله شو یا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دا کعبه ورانه کی او به په هغه بنیادونو جوړه کی کوم بنیادونه چې ابراهیم علیه السلام یې خو دیو خو بیا تی غلې شو ځکه چې فتنه تی جوړیږي او د خلکو نوې اسلام قبول کړي دي نو چې څه مشکل را پیښ نشي داغه مسله څه کړه هغه پرې خو ده نو کله کله بعض مسلې هغه پټول غوړی ها ولا سم مسله وی مسلمان لزیره ورکول د مسلمان کار دی چې هغه خوشاله شي ډایرک معاذ بن جبل سوي وی رسول الله وینه مسلمانانو ته ولی وی چې د مسلمانان خوشاله شي نو دې ځکه دا مسله
چې مسلمانانو ته هغه خبره اورو چې هغه په خوشحاليږي او چې کله ته مسلمانانو لزيري ورکه الله به تعالی زیری درکې خو دې یو نیم څه کوي خبر خو نه شوګي نو قانون وروت خبر خو نه شوګي استاد بدکی تاسو بدکی اسره بدکی دقه به ګرځي چې په ست طریقه د مسلمانان خپه کما په ست طریقه مسلمانانو د ژوند خوشحالي ختمه کما په دقه به ګرځي نه دې کار کوا چې مسلمانانو لزیره ورکوا او خوشاله وا اتلسمه مسله دلته دا شو الخوف من الاتكال على سعه رحمه الله د الله رحمت پراخه دي نو ته په دې باندې ډډه نه لګي رسول الله صلی معاذ بن جبل تسوي وي ما بیانو دا حدیث خلق په ډډه ولګي جزاء الله سم عذاب نه راکې او موحدین بعضو په دې زموږ په دې ملګرو کې چې الله او د سلفیت عقیده نصیب کی او د توحید د ډیرونه خيوم ها سوې دا ټکی تبا کوي د ډیرونه خيو مړ الله سره شکر الله سره چې د شریک نه جوړ کړي خیر دې کې سود خورو خیر دې کې ظلم زیاتې کو خیر دې کې فحش کارونه کو خیر دې کې دروغ وایو خیر دې کې د منځ پابندی نه کو خیر دې او خیر دې او خیر دې الکه ډډې دی ویل لګولې قرآن او حدیث کوم نه کوي چې تم شرک کړي دې مونږ خوایو چې پیغمبر تابعداري لازم ده د مسلمان طریقه نه مونږ بار بار دا مسله ذکر کړې ده چې مسلمان به ژوند تیرې د یری او د امید په منځ کې د الله نه به امید هم ساتو چې الله به مونږ بخي خدای الله نه به یریګهم ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله سوي وينبغي ان يكون سائرا الى الله بين الخوف والرجاء الله ترتب سفر کې د یری او د امید په منځ کې فايهما غلب هلك صاحبه او چې کم یو طرف د باندې زور ور شو ته تباشو چې صرف په امید ډډه ولګوله تباشو او چې صرف یریدي د الله نه د خوارجو بشان نو هم تباشو بلکې د الله نه به امیدوم ساتي او د الله نه به یریږي هم نلسم مسألة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم وإذا فائدة مروته چې یو مسلې د پته نه دي شوې چې الله ورسوله أعلم زمونږه د چا پلارو بیا ټکه وې چې ما ته پته نشته زما دي ګيري ته وګورم زه به دایم چې ما ته پته نشته غلطه مسله به بیان خدای ظالم دي شنو وي چې ما ته پته نشته معاذ بن جبل یا رسول الله ته پته الله پیغمبر ته پته ها ملائکوم دا خبر الله ته کړو چې کله ته الله وی شي زوند نمونه بیان کړو الله موږ سره علم نشته ما دا العلامه الفقيه الامام شيخ ابن باز رحمه الله دا فتاوا ما کته نو درې زینب کې ما کتري درې زینه چې سوال شوی دی د شیخ نه جواب کې د لیکلي ما ته پته نشته الله اعلم بچا چې دا فتاوی را جمع کړی دا غوي وای ماته دا درې سوالونه وستو خو شیخ وای دا به کې پرې چې خلکو ته زمازه کمزورتیا پته ولګي دي ته وای حق پر علماء تم رغت علم هغه ته مسله راځي وای ماته پته نشته نو البته من کې دوه مشکل دي یو د مولیانو بل د عوام مولوی سب ملک خدا نه وای چې ماته پته نشته چې دا خپل مقام ډیر اوچت فعوامو كم مشكل لكنا اوس د عرب علما کدي سی وی الله اعلم نو دي عربو ته اندازو لګي چې دا سوره جزاء علم ده سوره حق پرست منګه کچ ته وی چې الله اعلم مونږ ته پته نه زمړه نبی نه ستې درسونو ته علم دي ته وی چې دی وی چې ماته پته نشته هلته مشکل له اوس هغه علم کدي سی وی چې ماته پته نشته نو هم غریب په کشمکش کې چې خلک وسوس نو بکار د چې مسلې ته پته نه دي سی وای چې الله اعلم دې کې یو مسله دا ویل جایز دي الله ورسوله اعلم د شریعت په مسلو کې د منځه مسله رااله الله تم پته ده پیغمبر تم پته ده خو کله چې غیبی مسلې راشي نو بای کې به صرف څه الله اعلم باران براوري کنه الله اعلم
دا سړی به کفر امریکا په اسلام بمري الله اعلم دې کې پیغمبر بیان نشي ویل دغه جا صاحب الغیب نشته وی شلمه مسله دا جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض کله نه کله یو سړی خاص کول شي په یو علم سره سیوا د بلنه وشکر رسول سلام معاذ بن جبل په دې علم سره خاص کو علاوه د نور صحابه کرامونه دي کې دي او دا د معاذ بن جبل فضیلت ته چې په دومره صحابه کرامو کې پیغمبر دا مسله غته بیان کړه نو استاد کله کله شاګرد ته یو مسله بیان کړي مونږ چې وکړه خپل استادانو سره ناسو او یو مسله بیان کړه وی سوال دا مسله دا خو بیان وینا ټول به دغه شان په کشمکش کې پاتې چې دا وګوره صحیح بیا به ورسته د درس نه بعد بعضو دغه مسله بیان کړه د یو خاص مقام د لاسه چې دا به کې تکړه دی یا د حقدار دی د مسلې دا مسله استاد ډیر په مشکله کتلې د کتابونو نه راويسته دی عالم او ته ټول ورځ درس کې پروت خناري د خيږي سر د کتاب ورته به ته ولې بیان کی ها ته د شي رسمان نه راکوشي چې هغه به دوه مستړی شي ته بیان کړ خو یو ولید چې ډېری راسناک ته راشي ته بیان حقدار دی چې بیان شي یو اجتماع مسله دا وې د رسول صلی الله علیه وسلم عاجزی چې فخر باندې سور شي سبحان الله سبحان عاجز انسان فخر باندې سور لیکړي د اجتماع مسله دا چې په یو سورلۍ باندې بلکې ځان سره سورولې شي دلیل څه معاذ بن جبل رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په شرط دی چې تاسو د دې سورلۍ طاقت معلومي دا نو اوس کمزور اند کې خرد او سلور پیناش دا وزیاتې شو د سورلۍ سره نو د سورلۍ سره ظلم هم نه کی د رښتما مسلې دا ذکر کړی دا وې دا معلومه شو چې دا مسله ډیره غټه ده ذکر رسول الله معاذ بن جبل ته بیان کړ او د دین موضوع شو چې دا غټه ده چې هغه ضروري وي زیره ورنکم نه د خوشاله دوه مسله سړي رښتو مسله د اخرنی مسله ذکر کړی ده د معاذ بن جبل رضی الله عنه فضیلت د کوم ځای ثابت شو فضیلت مسله او ته خاص بیان کړه دویمه سورلۍ باندې ځان سره سور کړي دو خبرو دلاس یو خاص مسلو خو دویم په سورلۍ باندې سور کړي او د دې سره چې الحمدلله دا بابم ختم شو او دا درسم ختم شو ان شاء الله پر روان درس کې به د باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب د توحید فضیلت او د توحید د لسله ګناونه د انسان نریږي دا مسله به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه تعالی دې مونږه په کې په قران او حدیث باندې او الله سبحانه تعالی دې مونږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو الله سبحانه تعالی دې مونږ کې توحید په دې طریقه راولي څنګه چې الله غواړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين